نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. څه ښکلی و څه ښکلې خبرې معطرې. ډېره ډېر ښکلی. او جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. او یا د غټو سترګو بختورې معطرې. دا شعر بیا ووایه ډېره لا. مهر چې لفظونه کړم جهیز قافیه کړم. مهر چې لفظونه کړم جهیز قافیه کړم او بیا به خپل غزل ته د پښتو ناوې واده کړم. ډېر ښکلی دا بیا ووایه دا شعر بیا ووایه ډېره لا. زړه یو دی او ډېر څه په یو ساعت پکې رانغاړم. زړه یو دی او ډېر څه په یو ساعت پکې رانغاړم. د حسن د ملکې سلطنت پکې رانغاړم. د یار د خپو ګردونه په بڼو راټولومه. سجده نه ده وایزه محبت پکې رانغاړم. قاتل اداګانې د هلال غزل لوړمه. بیا وګوره چې څومره نزاکت پکې رانغاړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې په صحت پاک کامل یئ. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن ستاسو سره د یوې داسې ملغلرې پیژنګلو کول غواړم چا چې په سوات مټه صخره کلي کې سترګې غړولې دي او هم هلته د ژوند ورځې شپې سبا کوي. څوک چې د خوندورې شاعرۍ سره سره د دیني علومو مستند عالم هم دی. د روڼ سهار ادبي ټولنې سره تعلق لرونکی M.A. اسلامیات ښاغلی مفتي اظهار الله هلال صاحب راسره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې میلمه دی. خوندور او په زړه پورې کلامونه به ترې اورو. هیله ده چې خوښ مو شي. هلال صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې توت هرکلی کوم. همدرد صاحب ستاسو او د مشال ټي وي ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته خپل ملغلرې پروګرام کې د ناستې موقع راکړه. د وخت راکولو مو نړۍ مننه. اظهار صاحب که دا راته ووایي چې یو طرف ته دیني علوم مفتي کورس هم تاسو کړلی ماشاءالله، دې سره سره پښتو ادب وغیره نو دا دواړه میچنګ زما په خیال باندې کولی شي نشي کولی، لکه څنګه دې طرف ته مایله شوې کله دې طرف ته رالی ادب ته پښتو ادب ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو ادب ته خو زه تقریبا په 2013 کې راغلی یم. 2014 کې او چې زما دیني تعلیم شروع د دغې سره سره ما به شوق دا و پښتو ادب به مې مطالعه کوو شاعري زیاته. نو زما هم دا یو خواهش پیدا شو په زړه کې چې زه هم د پښتو ادب څه خدمت وکړم. دا یو فطري عمل ومې د وړوکوالي نه انسان سره دا یو رواني بس انسان د ذهن الریډي مطلب داسې مخکې نه دی دغه طرف ته میلی نو بیا داسې یو وخت راشي چې هغه کوم ماده چې هغه جوش وکړي انسان هغه ولوله وکړي او انسان هغه طرف ته میلی کې کوم صلاحیت چې الله تعالی په هغه انسان کې ایښودلی. مینوال به د کلام اورېدلو شوق لري. مونږ خو ستاسو کلامونه ډېر کتلي دي ډېر اورېدلي دي. زما خو یقینا چې ډېر زیات خوښېږي. غواړم چې د خپلو مینوالو سره هم ستاسو ما یو کوشش دی او هڅه ده چې پیژنګلو هم شي او د نمونې په توګه څه کلامونه هم د دوی سره شریک شي. نو کوم یو کلام به زموږ مینوالو سره شریکول غواړئ چې موږ ته هم خوندونه ولو زموږ د مینوال ته هم خوندونه ولي؟ ډېره مننه. یو کلام در سره شریکوم چې ارشاد. نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. څه ښکلی و څه ښکلې خبرې معطرې. ډېره ډېر ښکلی. او جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. او یا د غټو سترګو بختورې معطرې. دا شعر بیا ووایه ډېره لا. جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. او یا د غټو سترګو بختورې معطرې. ډېر ښکلی. او دا خوب به مې رښتیا شي وران وطن به مې آباد شي. دا خوب به مې رښتیا شي وران وطن به مې آباد شي. او بیا دلته به مارغان وایي سندرې معطر. ډېر ښکلی. ډېره مننه. او خزان ماحول دی د بارودو دندوکار دی. خزان ماحول دی د بارودو دندوکار دی. او سپرلي راخورې دې کړه وزرې معطرې.
ډېره له ډېره له ډېر ډېره مننه. او د غیر د تسلط د بدبویۍ اثر دې نه وي. د غیر د تسلط د بدبویۍ د تسلط د بدبویۍ اثر دې نه وي. او شته دلته د ملا عمر لښکرې معطرې. لښکرې معطرې، واه ډېره مننه. او ته هم د قید و بند سره عادت شوې په پنجره کې. ته هم د قید و بند سره عادت شوې. ته هم د قید و بند سره عادت شوې په پنجره کې. د امن نښې یا سپینې کونترې معطرې. د امن نښې یا سپینې کونترې معطرې. دا شعر بیا ووایه، ډېره له. او ته هم د قید و بند سره عادت شوې په پنجره کې. د امن نښې یا سپینې کونترې معطرې. واه. او ګلاب ګلاب لفظونه مې په لپو کې راټول کړل. ګلاب ګلاب لفظونه مې په لپو کې راټول کړل. مصرې مې کړې هلاله معطرې معطرې معطرې. ډېر ښه، ډېره له، ډېر خوندور. جی مینوالو، اظهار الله هلال صاحب خوندور او په زړه پورې زړه راښکونکی کلام موږ سره شریک کړو. هیلې ده چې ستاسو به خوښ شوی. د وطن باندې چې کوم حالات تېر شوي تېرېږي د هغې ښه عکاسي یې کړې وه. غواړم چې د هلال صاحب نه یو کلام بل هم اورو. هلال صاحب بل به کوم کلام شریک وغواړم؟ ډېره مننه. یو کلام دی ارشاد. چې مات د سولې ستر کړم. مات د سولې ستر. مات د سولې ستر کړم او جنګ چې په پرده کړم. زور له به په امن داسې جوړه عقیده کړم. زور له به په امن داسې جوړه عقیده کړم. ښه. او سترګې د دهشت یې بس زما خاورې ته خړې دي. سترګې د دهشت یې بس زما خاورې ته خړې دي. بس زما خاورې ته خړې دي. خدایه طاقت را چې دا وحشي بلا ړنده کړم. واه واه واه، ډېر ښکلی. مننه. او ستړی به په منډه د سکون غېږې له راغلم. ستړی به په منډه د سکون غېږې له راغلم. د سکون غېږې له راغلم. او بیا په خوږ اواز د اللهو به مو روده کړم. واه واه، ډېر ښکلی. مننه. او مهر چې لفظونه کړم جهیز قافیه کړم. مهر چې لفظونه کړم جهیز قافیه کړم. مهر چې لفظونه کړم جهیز قافیه کړم. او بیا به خپل غزل ته د پښتو ناوې واده کړم. ډېر ښکلی. دا بیا ووایه، دا شعر بیا ووایه، ډېره له. مهر چې لفظونه کړم جهیز قافیه کړم. بیا به خپل غزل ته د پښتو ناوې واده کړم. واه. او ستا د خولې جوټه اوبه چې ستا د لاسو وسکم. ستا د خولې جوټه اوبه چې ستا د لاسو وسکم. ستا د خولې جوټه اوبه چې ستا د لاسو وسکم. نور سرور به نه کړم، توبه به له باده کړم. واه. او ځکه باچا خانه د خپل حق په غوښتو یو شوم. ځکه باچا خانه د خپل حق په غوښتو ځکه باچا خانه د خپل حق په غوښتو یو شوم. سترګې د دنیا به پښتونخوا ته شرمنده کړم. واه. او ستا د پاکې مینې به تل پاتې وي هلاله یاد. ستا د پاکې مینې به تل پاتې وي هلاله یاد. زه به د یو چا په نامه جوړه مې کده کړم. ډېره له، ډېره له، ډېر خوندور. ډېره مننه، خوشحاله. جی مینوالو، دا و اظهار الله هلال صاحب چې تاسو ته خوندور او په زړه پورې کلامونه واورېدل. هیلې ده چې ډېر زیات به مو خوښ شوي. زه به د خپل طرفه دا یو دغه پیش کړم چې د دوی په شاعرۍ کې قام پرستي ډېره زیاته ده. د یو قام پرست شاعر دی. الله دې وکړي چې داسې نور هم ښه لیکونه مخې ته راوړي. زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمید الرحمن همدرد او اظهار الله هلال صاحب ته اجازه ورکوئ. ښاد، آباد او بریالي.